د ځنګلونو د وهلو او په غرونو کې د څو لسیزو جنګ او جګړو له وجې له غرونو تښتېدلي وحشي ژوي بیرته د کونړ او نورستان ځنګلونو ته راغلي دي. د کونړ چپې درې په شوړک سیمه او مرغۍ نومې دره کې د پړانګ 3 واړه بچي د ځایي خلکو له لوري نیول شوي، که څه هم د جنګونو او بمباریو له امله له ځنګلونو دغه شان ژوي نورو سیمو ته کډه شوي، خو تر ډیره یې د حکومت له لوري د ښکار کولو مخه هم نه ده نیول شوې او په بېرحمانه ډول ترور او ښکار کیږي. د کونړ په غریزو سیمو او ځنګلونو کې میشت اوسیدونکي وایي د کونړ په غرونو کې دې ته ورته نور ژوي هم شته چې وخت ناوخته یې مالونه او رمې ښکار کوي. دا په ډېرو روپو باندې خلکو غوښتي، په ډېرو ډالرو یې غوښتي، خو دا موږ دغه ځان نه منله. موږ راوړه خپل دولت ته تسلیم کړو، دی به اوس نور تسلیم به د دې کار دی به او غټ پړانګان شته دی. هلته د دې نه معلومیږي چې د خلکو رمې خوري، هلته ډېر زیات تاوانونه خلکو ته اړوي. نو د هغه د دې نه پته لګېږي چې ډېر غټ غویان هلته دی دغه کوي، ځان دپاره ضبطه کوي. نو هغې کې پته لګېږي چې دلته ډېر لیوان دلته شته دی. خو دغه ښکار دغه شیان بند دي، زموږ قومي هلته فیصله ده دغه دغه شیان بند دي، بیخي ښکار منع دی هلته. د اوسه پورې دغه د دې شیانو ښکار چا نه دی کړی. دوی په غرونو کې دغه ژوي د هېواد ملي شتمني بولي، نو ځکه خو یې په ښکار کولو باندې د کلیوالو له لوري کلکه ناغه لګېدلې ده. د کونړ والي وایي نیول شوي د پړانګ بچي به له څه وخت ساتنې وروسته ځنګل ته خوشي او یا هم د هېواد ملي ژوبڼ ته وسپارل شي. په کونړ کې خصوصا د ماڼوګي ولسوالۍ د شوړیاک په دره کې د مرغۍ په کنډو کې هلته 3 د پړانګانو چوچڼې یوې بانډې ته تللي وو، هغه د بانډو والا هغه نیولې دي چې بالاخره دوی یو څو ورځې ساتلي وو. موږ ته اطلاع راغله او د دې اطلاع په نتیجه کې مو هغه خلکو ډېره مرسته وکړه، تعاون یې وکړ او موږ امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په ګډه هغه نن را انتقال څو ورځې ساتو. هغه نه وروسته به یا به بیرته په ځنګل کې خوسي کوو او یا به یې ژوبڼ ته انتقالوو. که څه هم د کونړ او نورستان په غرونو کې دغه ژوي شته، خو که د ځنګلونو وهل او جګړه دغه شان دوام وکړي نو پاتې نور وحشي ژوي به هم له یادو ځنګلونو نورو سیمو ته کډه شي. هارون در، ځلا رادیو ټلویزیون، کونړ.